مانانو او مجاهدینو تاسو خو زه په دغه پاکستان کې ګرم تاسو خو زه په شرمونو وشرمول ولس د لوږې مرې ته ما ته په زانګو کې ګرځې ته په زانګو کې ستا د زانګو ټالونه ما ته راځي چې دا 20 کاله موږ وجنګېدلو د زانګو د ټال لپاره وجنګېدلې خو تا خو زه وشرمولم د ولس غم وخوره په ولس پسې وژاړه ولس دغه ښاروال دې ورته پیدا کړه نرخنامې دې سمې کړه ستا یوه ډبکه غوړې دې په سر د 1500 کالدارې ده دا کوچنکه درې لټه راکړه تا د یو تجاره سره خبره کړې ده تا د یو چا سره خبره کړې که تا خپل د خېټې غم اخیستی دی تا د خپل د چوکۍ غم اخیستی دی زه تا ټولو مشرانو ته وایم دا ګرد خپل مشرانو ته وایم چې پر لیاز د خدای پر لیاز د قرآن یو نو کې فکر وکړي یو نو کې دماغ وچلوي یو نو کې ځان اصلاح کړي دا مو څه کار ورته راچوي هغه ولس ته اوس هغه مخلوق چې ما ته ژوندونه وي یو تاسو خو جهاد کوئ نن ما جهاد څه سو نن ما جهاد پر چوکۍ ورکړي خود په خود هم خلافۍ سره شروع کړي دي اوس ته چې چوکۍ جنګ سره شروع کړی دي یا مخ په ځانو ته دغه دي لږ فکر وکړي پر لیاز د خدای پر لیاز د قرآن هغه زنګو چې زنګ وي هغه پرېږدي زما وروڼو د ولس غم وخورئ د ولس دغه وکړئ ښاروالۍ جوړه کړئ او دا نرخنامې راکښته کړئ دا خپل دروازې مو ایله کړئ لارې مو ایله کړئ تاسو به ځان څه وکړله که غلام اداره وکړو هغه لا ښه ولا که دا باډر دوې ورځې ځینې باسو درېیمه ورځ بیا جنګ پر شروع کړي ولاله که دغه باډر علاقه ستا نن دا د میاشتې په رسوله ته ما ته مړه ښه رالته ناستې زه دې وشرموله د قرآن روی دي ته ما ته پر چوکۍ ناستې تاسې کوم یو پرې باچا کړی دي زه باچا ولاکه نورو ښځو ولاکه معلومه ده ته واسه که خلک انجین یا دې په هلمند کې راباسي په 100,000 یې خرڅوي په 1,000 انجینې خرڅوي وایي د خدای رې موږ ته لوږې مرو ته ما ته تر دا نن سنې ته زیره کړې دا باچي ده د خدای رې تاسې خو وشرمولم فکر وکړي نو که سوچ وکړي نو که راغ په افغانستان کې نه که په افغانستان کې وایي زه هلته پر کور پر کور در هر دفتر ته درتلم در ټکول مې دروازه چې تاسې ولې داسې کوئ لږ فکر وکړئ پر لیاز د خدای زه درته وایم ټولو مشرانو ته وایم چې د ولس غم وخوري بس د ستاسې معاینې به مړې سوي که نه یې مړې سوي یو هغه فقر ته راوباسه دا ورېندار فقر ته مه راباسه مور دې فقر ته مه راباسه قسم یې دې په خدای دا 20 کاله کېږي دا شنه ستا فکر ویشته به دا دولت سړی دی قسم یې دې په خدای دا 20 کاله کېږي چې هم جنګېدلی یم هم جنګېږم هم د هر مخالف پر سر باندې ورسره ولاړ و جنګېدلم دا اوس هم چې راغلی یم پاکستان ته د کمربنده راغلی یم ته واښه مګر داسې مه کوئ پر لیاز د خدای چې تاسې زه نو غم اخیستی دی د ولس غم نه دی اخیستی یوه ډبکه غوړي دي په 1000 روپو ته ورسول لارې دي دلته بندې کړلې ته ستا بچې وه ته څه ګټه ولس ته کړي د ولس غم وخورئ ښاروالي مو جوړه کړئ او ځانونه او دا څانګو کې مه زنګېږئ دا خو بیخي د شرم کار دی هغه اوس خلک موږ ته میسجونه کوي وایي تاسې پر دا 20 کاله پر څانګو وجنګېدله لږ ژر زما صاحبه لولو ګټ دورې وزنګېږه دورې ګېډه د کوچنیانو چمره شروع کړي دي دا تاسې اوس مشرانه د خدای روی دی نو کې فکر وکړئ سنجس وکړئ زما د هغه ټولو مجاهدینو مشرانو ته پیغام دی مشران دي دا زما پیغام ورسېږي چې د ولس غم وخورئ په ولس پسې سر وڅرخوئ ولس مو ښځې کوچنیان اوس به 1,000 خرڅوي کونډه وي یتیم راولاړېږي خپل کور به چلوي ته راولاړېږې ته ما ته په څانګو کې زنګېږې په کابل کې ته ناستې په څانګو کې زنګېږې شرم هم نه درته درېږي د دا څانګو څخه نه کې فکر وکړې چې ته په څانګو کې زنګېږې زما ولس ته لوږې مري لږ فکر وکړئ پر لیاز د خدای او که به د بل اداره کوي یا به د بل غلامان یاست دغه زه درته وایم چې څه په خدای او په رسول قسم یې که به د یوه ادارې غلامي کوئ او داسې مه کوئ چې ولخوارې چې مینځې کونه مینځې ته د بل غلامي ولې کوې ته تاسې پوهېږئ چې یو 20 رقمه خلک دلته ولاړ شي د فلاني ځای کې د راغلي د فلاني ځای کې د راغلي دي تا په ځان د بل ملک ته دننه کړي دي والي دې د بل ملک ته راویستلی دي دغه د بل ملک ته راویستلی دي ته دلته خپل ستا ملک و دوه سړي نه لري چې ته د بل ملک ته راولې زما ټولو مشران دغه پیغام دی چې د خارجي سړی باید په افغانستان کې نه وي او د افغانستان د ولس غم وخورئ سید زما ټولو مشران ته دا پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو